دوستانو نن در سره یو ډیر دردونکې خبر شریکوم چې یو پلار د خپلې 8 کلنې ماشومې لور سره بدکاري کړې ده. دغه واقعه څو ورځې مخکې په منګا درګۍ کې رامخته شوې ده. نو دوستانو دغه واقعه در سره ټوله شریکول غواړم. موږ سره په ویډیو کې تر اخره پورې پاتې شئ چې له ټولو معلوماتونو خبر شئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل له سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه درو رسي. سلامونه دوستانو، معاشره نن سبا یو ناسور ګرځېدلی دی چې په کور کې خور لور په عزت نه پاتې کیږي، نه په سکولونو کې او نه په مدرسو کې، ځکه چې اکثر موږ داسې ویډیوګانې ګورو او وینو چې پکې د خور یا لور سره دغه بدکاري او ناروا کار کیږي او بیا یې نه حکومت تپوس کوي او نه ولس ملګرو. دغه یو واقعه چې ډیره د افسوس او دردونکې ده په پښتونخوا منګا درګۍ کې رامخته شوې ده چې یو پلار د خپلې سکه لور چې عمر یې 8 کاله دی، ظالم به ورسره دغه ناروا او غلط کار کوو چې ښځه یې پې پوه شوې ده نو هغه کور یې پرېښودو او د پلار کره راغلې ده. ښځې ټوله واقعه په سوشل میډیا په یو انټرویو کې ویلي دي چې زما د لور سره یې دغه ناروا کار کوو چې د یو کال نه یې دغه کار ورسره کوو. یو شپه پرې زه راویښه شوم چې دغه پلار یې د لور سره دغه کار کولو، نو زما ورسره په دغه کار د شپې جګړه وشوه او په سحر ترې زه د پلار کره راغلم او ما چې لور ډاکټر ته بوتلله نو هغه د داسې کیس نه انکار وکړو او ویلې چې ته اول ریپورټ وکړه بیا به زه میډیکل ریپورټ درج کړم، خو پولیس ریپورټ درج کړو او هیڅ کاروایي ونه کړه او زما خاوند ځان ته BBA وکړه چې هغه اوس آزاد ګرځي او ښځې د حکومت نه هم دغه غوښتنه کوي چې ما ته د انصاف میلاو شي او د دغه سړي د پانسي وکړی شي یا د عمر قید شي. نو دوستانو حکومت له پکار دي چې د دغسې واقعګانو پوره تفتیش وکړي او مجرمان ګرفتاره کړي شي او دوی له د انصاف میلاو شي. دغه واقعګانې نن سبا ډېرې زیاتې شوي دي، نو الله تعالی د هر مسلمان له داسې واقعګانو نه په امان وساتي. دا یو افسوسناک خبر چې در سره مو شریک کو. که ویډیو مو خوښه شوي وي چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو را سره تر اخرې پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې جوړي. الله په امان.